अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, څنګه تاسو ته معلومه ده چې په 27 سپتمبر یعنی د جمعې په ورځ باندې فلم لګي عشق لیونیا هغه سربا په مقابله کې بل کوم فلم لګي د معلومات تاسو سره مونږ په دې ویډیو کې شریکو. څنګه تاسو ته معلومه ده چې عشق لیونیا د پښتو ژبې یو لوف سټوري کہانی ده چې هغه ریلیز کېدو ته ډیره زیاته نږدې ده، یعنی په 27 سپتمبر د جمعې په ورځ باندې به هغه لګي. دوستانو دغه فلم سره په مقابله کې ډایرکټر شاهد عثمان دغه اعلان کړی دی چې هغه خپل بلاک بسټر فلم عشق مبارک د هغې په مقابله کې لګوي. دغه فلم به دواړه په یو ورځ لګي او په یو ټایم بعد دغه دواړو فلمونو شوګانې کیږي. نو معلومه وشي چې دغه فلم بزنس کم یا زیات ډیر کوي. آیا عشق مبارک خپل بزنس برقرار ساتي یا عشق لیونیا دغه فلم لا ماتې ورکړي؟ دغه فلم باره کې شاهد عثمان ویلي دی چې زه خپل فلم عشق مبارک په 27 سپتمبر باندې واپس په سینما کې ریلیز کوم او هغه خلکو دپاره یو تحفه ده چې دغه فلم نه دی کتلی. غواړم چې دغه فلم وګوري او دغه فلم نه مزې واخلي. هغه دا هم وویل چې په 4 اکتوبر باندې بیا زما ول فلم لګي چې د هغې نوم دی قربان د جانان، چې هغه هم د مینوالو لپاره یو تحفه ده چې داسې فلم به بالکل په پښتو سینما کې نه وي ریلیز شوی. دوستانو اوس ګورو چې دغه فلم کې به کومه کامیابي وي. آیا په دغه ورځ باندې به عشق لیونیا خپل بزنس وکړي او کنه که هغې ته عشق مبارک فلم ولګي نو د عشق لیونیا فلم بزنس به ډیر خراب کړي او هغه ټول مینوال به ګډ وډ کړي کوم چې دغه فلم خاص کر کتوله راځي. دغه ټول معلومات به بیا د 27 سپتمبر نه پس موږ تاسو له درکو چې کوم فلم خلاړو او کومه ماته وخوړله. دغه لپاره زموږ سره اوسئ، زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. د الله پامان.